السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم شوکت الله شاداب. یو بلې ګټور ویډیو کې سره مخاطب یم. هیله لرم چې روغ او جوړ به یې. ګرانو ملګرو، زموږ وطن د بې شمېره خزانو نه ډک دی، که هغه د ونو بوټو په صورت کې وي او که د لالونو یعنې معدنیاتو په صورت کې وي. دا بوټي اکثر موږ څخه بوټي مردار بوټي ګڼو او د فصل نه یې لرې کوو. که د دې بوټي د ګټو نه خبر شئ نو بیا به هیڅکله دغه کار ونه کړئ. ګرانو ملګرو، نننۍ ویډیو کې در سره یو ډېر د فایدې او ګټور بوټی معرفي کوم. د دې بوټي نوم دی شاتره. دا اکثر د غنمو د فصل په وخت کې راخیږي او کله چې غنم وږي وکړي نو دا ګل شي. د دې ګل جامني یا ګلابي سور وي، نری ډنډر لري او په سر کې پاڼې د دنیا د پاڼو په شان وي، خو دا لږې نری وي. د دې بوټي ډېرې زیاتې فایدې دي. دا بوټی یوناني او دیسي طریقې علاج کې استعمالیږي. دا قدرتي د وینې صفایي والا بلډ پیوریفایر بللی شي. د بدن نه زهرجنه مادې ایستلو کې مدد کوي. پوستکی پاک او صفا ساتلو کې مرسته کوي. د پوستکي بیماریانې لکه خارښ، اکزیما، سره مخه، الرجي او د پوستکي سوځېدل ختمولو کې ګټور دي. ګرمیدانې او نورو ګنده وړې ننکۍ کموي. مسلسل استعمال سره د پوستکي زخم یعنې انفیکشن ختمولو کې مرسته کوي. زړه تبه یعنې د اوږدې مودې بخار ختمولو کې هم مدد کوي. د جسم حرارت متوازن ساتلو کې هم مدد کوي. د استعمال طریقه یې دا ده: دا به اول په سوري کې وچ کړئ او دغه وچه شاتره به نږدې 15 ماسه راواخلئ. پرې به کاوه جوړه کړئ او دا به څکئ، یا به د دې نه ارخ یعنې اوبه وباسئ او هغه به استعمالوئ. د نورو د خوښې بوټو سره یو ځای هم تاسو استعمالولی شئ. د نورو معلوماتو لپاره د خپل طبیب نه هم ځان پویه کړئ. ویډیو در سره شیر کړئ چې ترڅو نورو ملګرو ترې هم ګټه واخلي. د نورو معلوماتو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کول، فیسبوک او ټیک ټاک اکاونټ او پیج فالو کول مه هیروئ. ډیره مننه. زموږ د ویډیو دا مقصد دی چې تاسو د خپل وطن کې چې څومره ګټور بوټي را پیدا کیږي او د دې نومونو نه هم تاسو ځان خبر کړئ او د دې د ګټو نه هم ځان خبر کړئ. او دغه شان چې کوم دی موږ خپل وطن د دې ښکلا او د دې ونې بوټي تاسو ته وښایو.